ګل ما طلاق ورکړی او زما تر فساد شو درې پیر ما طلاق ورکړی ټیک شو زما السلام علیکم ګران مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو دا تاسو د مراد هغه خبرې بورې چې مراد وی ما نیلم ګل له 3000 طلاق ورکړی د 3000 ما ورته ویلي چې ته په ما طلاق نو دا د مراد هغه خبرې دی نیلم ګل ته او نیلم ګل چې دینو تاسو صحیح کړ په دوبۍ کې مراد سره ملو شي او ټیک ټاک یې جوړ کړی وي او دا تاسو دوستانو په خپل سوچ وکړئ یو انسان په خپل دا خبرو کې چې د خځې له ما طلاق ورکړی دی او دا په ما باندې حرامه ده نن نه پس چې د زما او د سره هېڅ تعلق نشته دا چې څه د دې زړه غواړي دا دې کوي دې نه بره څه خبره شته هېڅ هم نشته هغې نه باوجود چې دی نو بیا نیلم ګل تلې وه دوبۍ کې دوی سره ملوه شوې بیا د دې روغه شوې وه او دا خبره کړې وه چې د نیلم ګل چې کوم بچي دي هغه به نیلم ګل سره یو مراد هم چې دی نو دا د مراد هم ښځه ده ولې چې او بله خبره دا ده چې فاطمه ګل چې دی نو څه بچي مچي به نه پیدا کوي بچي به چې دی نو د نیلم ګل هغه یو دی به چې دی نو ښه خوشحالې به د خویندو په شان دی به ژوند تېروي نو دا دوستانو تاسو په خپل سوچ وکړئ دا خبره صحیح ده او که غلطه ده زما په حساب باندې چې دی نو بلکل غلطه خبره ده ولې زموږ دین اسلام زموږ مذهب د دې شي اجازت نه ورکوي چې تر څو پورې حلاله نه شوي نو نه یې حلاله شوې ده نه چې دی نو نور څه او هغې نه باوجود طلاق نه باوجود چې دی نو دا راغلی ده او دلته کې ورسره یو ځای پاتې کېږي نو دا د دې شاته چې کوم هسټري ده دا چا کړې دی هغه هم تاسو ته ښه معلومه ده نیلم ګل به چې دی نو نادیه ګل خواله وتله وه او بیا منصف خواله به تله راتله او دا ټول کارنامه چې کوم ده دا د نادیه ګل او د منصف ده د دوی د لاسه چې دی نو د دوی دا روغه شوې ده او دا په دوبۍ کې شوې ده تاسو ته هم پته ده ولې چې دا چې کوم ګنجې سری دی تاسو خو پېژنئ منصف نو دا چې دی نو ټول کارنامه د منصف ته او نادیه ګل هغه ده نو دوستانو دا ضروري خبره ما خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او که دوستانو تاسو زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ انشاءالله ډېر زر به ملاقات کېږي د لیول اپ امان والسلام